په ټولو کې اولنې بنیادی اساسي سبب چې انسان په دې قبر کې ور باندې معذب کیږي النمیمه شغولي د دوه مسلمانانو مابین کې جګړه جوړول. بعض خلک د خپل کمال ګڼي، یو لمر شي یو څه وایي، بل لمر شي بل څه وایي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیث معلومیږي انسان چې کله دا چغلي کوي په دې دنیا کې نو یاد ساته دا چې کله مړ شي رب العالمین ورته دغه عذابونه ورکوي، پختې په پختې کې ورته ماتوي، خپې دې سر له ورته راولي، یو ماران ور باندې مسلط کوي چې یو مار په دنیا کې چېرته پوکې وکړي شنه بوټي ټول د منځه ځي. اوس دې خوښه چې آیا ته په دې وخت کې چغلي کوي یا نه؟ یو خو الحرب خدعه د کافرو په دې مابین کې اختلافات جوړول هغه د مجاهد کمال دی، هغه جدا خبره ده. امام نووي رحمه الله په شرح د مسلم کې دې چغلې په باره کې ډېره اوږده خبره ذکر کړې ده چې 15 شپږ خبرې به دې چغلخور راوکړي، خو یو مسله پکې دا ده لکه څنګه چې د بل چا خبره تاله راوړه یاد ساته ستا خبره هم داسې شي. ذکرک اخاک بما یکرهه، ته مسلمان رو لده چې صفت ذکر کې چې هغه ور باندې خفه کېږي. ته اوس نن راشه موږ له زمونږ هېڅ یو مجلس نه وي چې په هغې کې 15% غیبتونه نه وي. هغه داسې عایشې رضی الله عنها د یو زنانه په باره کې داسې اشاره وکړه چې د قد د وړه غوندې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل دومره خطرناکه خبره دې وکړه که چېرته بالفرج و تقدیر د ریبونو له وغورځولی شي هغه هم ګوره ورته غیروي، هغه هم خرابوي. ستا مسلمان رور کې یو صفت دی او ته پوهېږې چې هغه په دې باندې خفه کېږي او تا په دې وخت کې ورته راښکاره کې تذکره دې ورته وکړله، رب العالمین متعالی د قبر عذاب درکړي ځکه تا په غیبت باندې ځان ور داخل کړي. دې بیا کفاره هم دا ده چې د چا غیبت دې کړی تر څو پورې چې د هغه نه دې بښنه غوښتې نه وي الله رب العزت دې بیا هم نه معاف کوي. که هغه سړی درنه لرې دی او پوهېږي چې جنجال جوړېږي نو بیا حدیث مشکات کې د هغې علاج ښودلی شوی دی. ابن رجب حنبلي هم ویلی دی هغه په دې طریقه باندې چې یا الله ما معاف کا پلاني سړي له مې غیبت کړې هغه له هم بښنه وکړه نو امید دا دی چې الله عز وجل به تا معاف کړي. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې معراج له ختم ملائک مې ولیده څه خلک مې ولیدله چې داسې تېره نوکانې و د قلعې دا خپل مخونه ور باندې شکوله، سینې ور باندې شکولې. وی ما پوښتنه وکړه چې دا انسانان څوک دي؟ وی دا هغه خلک دي چې په دنیا کې غیبتونه کړي د خلکو اعراض او عزتونه یې د منځه اخیستي دي.